هلمند کې د ایګزټ ازمایښتي ازموینه واخیستل سول. پرون جمعه په هلمند ولایت کې د نوي انټرنیشنل طبي اکاډمۍ له لوري د ایګزټ ازمایښتي ازموینه واخیستل سول. په دې ازموینه کې د طبي برخې 50 تنو فارغ التحصیل زده کړیالانو د هلمند ولایت د بېلابېلو پوهنتونونو څخه ګډون کړی و. د دې طبي اکاډمۍ مسؤل سکون راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دا پروسه د هلمند په سطحه پیل کړې وه چې د بېلابېلو پوهنتونونو څخه شاوخوا 70 تنو نوملیکنه کړې وه چې 50 تنو په دې ازموینه کې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره چې دا یو ازمایښتي ازموینه ده تر څو زده کړیالان د را روان ایګزټ ازموینې ته پوره چمتووالی ولري. دا چې په سرطان پر 28مه باندې آینده کې د خیره طبي شورا یو ایګزټ امتحان لري چې د محصلینو څخه اخیستل کېږي، نو د دغه ایګزټ امتحان د آمادګۍ دپاره موږ یو ازمایښتي ازموینه دلته اخلو چې په دې ازموینه کې یو وخت مخکې موږ اعلانات خپاره کړل تر څو محصلین راسي هغوی کې ثبت نام وکړي. تقریبا 70 کسه محصلینو زموږ سره ثبت نام کړی و چې تقریبا تر 50 زیات محصلینو په دغه امتحان کې اوس اشتراک کړی دی او دا یو ازمایښتي ازموینه ده تر څو محصلین د راروان طبي شورا په واسطه چې کوم ایګزټ ازموینه اخیستل کېږي دغه دپاره پوره آمادګي ولري او دا د دې دپاره یو پریکټس دی، یو تمرین دی. په ورته مهال بیا د دې پروسې ګډونوالو خوښي وښودل او ویل چې دا ډیره ښه پروسه ده. که چیرې موږ دلته ښه چمتووالی ولرو نو زموږ به د راتلونکي ایګزټ ازموینه کې د بریا چانس زیات وي. د دوی په خبره داسې ازمایښتي پروسې په عمومي ازموینو کې د زده کړیالانو سره ډیره مرسته کولی سي. دوی له نوي انټرنیشنل طبي اکاډمۍ څخه مننه وکړل چې په هلمند کې د داسې پروسې زمینه ورته برابره کړې ده. نو واقعا ډیره شفاف پروسه ده، ډیره ښه پروسه ده په دې خاطر چې که چیرې موږ دلته آمادګي ولرو د پروسې سره د امتحان دغه حالت سره اشنا سو، هغه د امتحان پریشر چې کم دی هغه زموږ څخه لیرې سي، نو دا زموږ سره تقریبا یو اقلا 10% زموږ سره کومک کولی سي د امتحان د کامیابۍ د نمرې ترلاسه کولو کې. زه چې څومره فکر کوم انشاءالله تر 50% به زموږ سره ډېر کومک وکړي دغه پروسه، ځکه موږ د سوالو سره ولد سولو چې څنګه سوالونه راځي او څه رقم یې باید وکړو، څنګه آمادګي ورته ونیسو، څه باید وکړو، نو دغه موږ ډېر ولد کړي ورسره او ډېر ورسره پوه سولو. هلمند کې نوي انټرنیشنل طبي اکاډمۍ داسې مهال له یو شمېر زده کړیالانو د ایګزټ ازمایښتي ازموینه اخلي چې تېر کال د هلمند ګڼ شمېر د طبي علومو زده کړیالانو په دولتي ازموینه کې ناکام سوي وه. خلیل الله هیوادمل، سکون راډیو.